دا د غزنی مرکز اړوند اربابا صاحب سیمه ده. دلته د 1200 متره په اوږدوالي غځېدلې لاره چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا هر وخت به یې د خامۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو، نن یې د غزنی ولایت ښاروالۍ ریاست لخوا د رغولو چارې پیل شوي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه امید راډیو ته وویل دا پروژه د یونپس موسسې په مالي همکاري سرته رسیږي او په دې چاره سره ښاروالۍ ریاست توانېدلی چې د سیمې اوسیدونکو ته د اسانتیا رامنځته کولو ترڅنګ د سړک جوړولو په کار کې لسګونه کسانو ته کاري زمینه برابره شي. دا پروژه د غزنی ښاروالۍ په هڅو باندې د نړیوال بانک د یونپس موسسې له طریقې مالي لګښت ورکول کیږي. دا ټول ټال تقریبا 1200 متره اوږدوالی لري. تقریبا دې باندې 14 میلیونه افغانۍ مصرف راځي او روزانه دلته 100 کارګرو ته د کار زمینه کې برابریږي. نو هغه د موږ هیوادوال چې د کار له نشتونه څخه یې سر ټکول، اوس الحمدلله په هر ګوټ د بازار کې، په هر ګذر د شهر کې یوه داسې پروژه موږ تر لاس لاندې لرو چې په هره پروژه کې تقریبا دلته 2 پروژې دي. دلته روزانه 200 نفرو ته کارګرو ته خلکو ته چې د کار زمینه نه ورته برابره، اوس 200 نفرو ته د کار زمینه په دې پروژه کې برابریږي چې دوی یو څه وګټي. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي د ښاروالۍ ریاست له مسؤلینو د مننې ترڅنګ غواړي چې د ښار دننه او څنډو کې ورته نورو هڅو ته هم دوام ورکړي، څو خلکو ته د اسانتیا رامنځته کولو ترڅنګ پراخه کاری زمینه برابر شي. تشکری خاص میکنیم از شاروالس محترم، از مقامات بالایی که اینا واقعیتش خدمات شایسته را در منطقه ما انجام دادن. حدود 5 سال 10 سال میشه زیادتر از او فصل زمستان سرما که میشد این سرک آبرو نداشت، مکمل آب نمی باروندگی ها مابین سرک جمع می شد، عبور و مرور مردم از این به حساب بند می شد و در آینده هم خواهان همکاری های بیشتر شاروالس محترم هستیم. در بابا سیمې دغه پروژې په چارو کې کارکونکي خوښي ښیي، وایي د دغه پروژې له پرانیستي سره ورته کار پیدا شوی او ژمنه کوي چې د آبادۍ په دې چاره کې به په بشپړ غور سره مخ ته ځي. موسسه یونپس خیلی تشکر میکنیم که جوانای ما بسیارش بیکار بود، با کارش مصروف ساخته است. واقعا که امی کل مردم جوانان کسی که مثلا بیکار بود در خانه خود ولی اینجا خوشحال است، ما مصروف کار است. د غزنی میشتو په باور د غزنی ښاروالۍ ریاست توانېدلی چې د خلکو باور ترلاسه کړي. یاد ولایت کې یو شمېر غزنی میشتو امید راډیو ته د سږنیو چارو په تړاو ویلي ښاروالۍ ریاست د روان کال له پیله د ښاري ښکلا بېلابېلې چارې په لار اچولې وې چې زیات شمېر یې سرته رسېدلي او یو شمېر نور یې تر نږدې راتلونکي پورې د سرته رسېدو په حال کې دي. محمد عارف لیوال، امید راډیو، غزنی.